سویس کانال یا نهر سویس د نړۍ د مصروفه سمندري لارو نه یوه لاره ده. دا 193 کیلومتره اوږده ده. د سوداګرۍ لپاره دا لاره 1.5 کاله وړاندې جوړه شوې وه او وخت سره سره د غټو سمندري بیړیو په تیزۍ سره د تللو لپاره په دې کې نور هم کار شوی دی. د مالونو راوړلو لپاره د یورپ او ایشیا ترمنځ دا د ټولو لنډه لاره هم ده. د اوبو د دې مصنوعي لارې جوړولو باندې 10 کاله وخت لګېدلی دی او په کال 1889 کې دا مکمل کړل شوې وه. کال 1956 کې مصر دا نهر قومي اساسه وبلله او د سویس کانال اتھارټي په نوم یوه اداره یې جوړه کړله او د هغې نه راپدې خوا دا اداره د دې سمندري لارې انتظام چلوي. کال 1956 کې د سویس شخړه راولاړه شوې وه. په دغه وخت د برطانیې او د فرانس شیرز هولډرز او بیا اسرائیل په دې قبضه وکړه، خو د امریکې، سوویت یونین او د ملګرو ملتونو د مداخلت په وجه دغه ملکونه په شا شول. په کال 1968 کې د مصر او نورو عرب ملکونو او د اسرائیل د شپږ ورځې په نامه یاد جنگ د نهر ته ډیر نقصان ورسولی وو. دا لاره تر د کال 1983 کې د یوم کپور جنگ پورې بنده وه. د مصر لخوا د مکمل قبضې وروسته دا بیا د کال 1975 د جون په میاشت کې د تجارت لپاره آزاد کړل شوه. د تجارت سیوا کولو، د کمزوري اقتصاد د بحالۍ او هیواد یو وارې بیا د تجارت مرکز جوړولو په خاطر د صدر عبدالفتاح السیسی په مشرۍ کې د دې د پراخولو لپاره د بیلیونونو ډالرو سرمایه کاري شوې. کال 2015 کې مصر د غځول شوي نهر سویس افتتاح کړې وه. د سویس کانال د انتظام د ادارې تر مخه دې سره به د کال 2023 پورې آمدن تر د 14.2 بلیونه ډالرو ته ورسي. د سویس کانال یا د نهر سویس د لارې د نړۍ 12% تجارت کیږي. د سویس کانال اتھارټي تر مخه کال 2020 کې نږدې 19,000 سمندري بیړۍ د سویس کانال د لارې تللي دي. یعنی اوسط هر ورځ 50 سمندري بیړۍ د دې لارې تیرې شوي دي.